زنانه په اسلام کې یو لوی مقام او لوی مکان اغلري. دا کوم انسانان چې زموږ مخې ته راځي په دې دنیا کې ګرځي، همدغه زنانه وي چې د هغې نه د هغې د وجې نه دا وجود ته راغلي دي. زنانه په اسلام کې د الله په نسبت باندې لوی حیثیت لري. همدغه زنانه دي چې د دوی نه داسې انسانان دنیا ته راځي چې هغه لوی لوی علما وي، هغه لوی لوی مجاهدین وي، هغه لوی لوی فارسان وي د دین اسلام، هغه لوی لوی عابدان وي د دین اسلام، هغه خلق وي چې د الله جل جلاله د دین هغه دعوت کوي، د الله جل جلاله دین هغه خپل سر قرباني، هغه دین د الله رسي. دام د دغه زنانو په وجه باندې دغه انسانان دنیا ته راغلي دي. لیکن سره د دومره مقام نه چې الله جل جلاله زنانو ته ورکړی دی او خلکو ته په هغې باندې وصیتونه کړي دي چې دوی سره احسانات کوئ، د دوی حاجتونه پوره کوئ، سره د دومره درجې، سره د دومره حاجت نه چې امت ته حاجت لري میندو ته. نبی اسلام فرمایي اطلعت علی النار، وای زه ورته ښکاره شوم فرأيت اکثر اهلها النساء، وای ما په جهنم کې ډېرې زنانه ولیدلې، ډېر جهنمین چې هغه زنانه وي. دا ولې عزتمندو؟ هغه نه تپوس شو، هغه وویل یو پکې دا ده چې وتکفرن العشیر، دغه زنانه د خپل خاون د هغې نه شکري کوي. عزتمندو د دې وجې نه مختصره اشاره دې خبرې ته کوم چې زنانه د الله جل جلاله دومره لوی مکان په اسلام کې ورکړی دی چې د هغې نه بغیر هغه زندګي نه کېږي، دغه دین مخ په وړاندې نه ځي، لیکن سره د هغې نه ډېرې جهنم ته ځي. ولې ځي؟ معمولی خبره ده، د خپل خاون ناشکري کول، د خپل خاون اطاعت نه کول. نو ولې یو زنانه، یو مؤمنه، یو عابده د الله بندګۍ، د الله نه یریدونکې زنانه ولې په دې یو معمولي عمل باندې خپل ځان هغه جهنم ته ورتوي؟ د خاون حقوق ډیر زیات دي عزتمندو په زنانه باندې. یو حدیث کې راغلی دی، امام بخاری امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی، کله چې یو خاون خپل زنانه خپل فراش سره وغواړي او هغه د هغې نه انکار وکړي، وی لعنتها الملائکه حتى تصبح، ملائکې په دغه زنانه باندې لعنت وی تر سبا پورې، سبا راختو پورې. په بل روایت کې راغلی دی هغه ذات او هغه څوک چې په اسمان کې دی هغه په لعنت وی. ابن عثیمین رحمه الله هغه فرمایي وای دا که چېرته د جمعې شپه شي، دا په ګنټو ګنټو شپه وي او د اسمان مخلوق په دې زنانه باندې لعنت وی، څومره بدبختي ده. غرض مې دا دی په دې حدیث کې اشاره ده دې ته چې د خاوند دومره حقوق دي، تای نافرمانی وکړه ملائکې ټولې په تا باندې لعنت وی. همدغه رنګي بل روایت کې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثه، درې کسان دي لا يقبل الله لهم صلاة، الله منظم نه قبلي، ولا ترفع لهم الى السماء حسنه، اسمان ته وليوني کې هم نه خېجي. یو پاغه کې هغه زنانه والمرأة الساخط عليها زوجها، هغه زنانه چې داغه نه خاون ناراضه دی. الله اکبر. منځ نه قبلېږي، اعمال نه خېږي. ولې نه خېږي؟ خبه عابدی منځونه به کوي، ذکرونه به هم کوي، لیکن د خاون خلاف ده، خاون ته ناراضه دی، دغه اعمال نه قبلېږي. همدغه رنګې بل یو روایت کې راغلی دی اول ما تسأل عنه يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها، د زنانه نشي اول تبوس کیږي په ورځ د قیامت کې، اول
د منځ تپوس کیږي او بیا د خاوند تپوس کیږي د خاوند حقوق تپوس د هغې نه کیږي همدغه رنګي په بل روایت کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یحل لامرأة جائز ندی د هیڅ یو زنانه لپاره تؤمن بالله چې په الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه چې هغه نفلي روژه ونیسي او خاوند یې په کور کې دی د څومره د خاوند په درجه باندې دلالت کوي زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روژه هم نشي نیولی اجازت به غواړي دومره درجه الله خاوند ته ورکړې ده همدغه رنګي بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرته ما یو چا ته امر کولی چې هغه سجده وکړي بل چا ته لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به وایي زنانه ته امر کړی وی چې د خپل خاوند ته سجده کوه همدغه رنګي د حسین ابن محسن رضی الله عنه ترور هغه وایي زه رالم نبي علیه الصلاة والسلام ته مې د خپل خاوند خبرې وکړي یعنی شکوه مې کوله شکایت شانې وایي هغه راته ویله انظري من اين انت منه ته ځان ته وګوره ته د خاوند په مقابل کې څه شی فانه جنتك ونارك دغه خاوند ستا جنت هم دی او ستا نور هم دی یعنی د دې په اطاعت باندې به ته جنت ته ځي او د هغې په مخالفت به ته جهنم ته ځي عایشه رضی الله عنها فرمایي یا معشر النساء ای د زنانو ټولګیه لو تعلمن بحق ازواجكن عليكن کچرته تاسو ته د خپل خاوند حقوق معلوم وي نو یو زنانه به د تاسو نه تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها وای زنانه به د خپل خاوند د قدمونو نه به غبار او ګردونه په خپل اننګو د مخ باندې به هغه تی پاکولې که چیرته تاسو د هغې حقوق هغه معلوم وي همدغه رنګې عزتمندو په بل روایت کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا یو زنانه خپل خاوند ته تکلیف نه ورکوي په دنیا کې الا قالت زوجته من الحور العين دغه مؤمن چې کومه حوره ده په جنت کې هغه ورته وی لا تؤذيه قاتلك الله تباشي الله دې هلاکه دا دې ته تکلیف مور کوا غرض می دا ده عزتمندو زنانه په اسلام کې لوی منقبت او درجه لري د دې په وجه باندې دغه دین مخ په وړاندې زی د دې په وجه باندې د الله جل جلاله دین قائم وي اطاعت داغي کیږي او الله ولا اجرونه ورکوي لیکن په معمولی کار باندې کله دسی وي چې زنانه هغه دغه ټول خیرونه تی د لاس لاړ شي او جهنم یې شي د دې وجه نه په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای امرأة هر هغه زنانه ماتت وزوجها عنها راض یو زنانه وفات شو او خاوند راضی وو دخلت الجنه الله به ډایرکټ جنت ته داخله کی بل روایت کې راغلی نبی اسلام فرمایي اذا صلت المرأة خمسها آسان اعمال په زنانه باندې وای کله چې و زنانه پنځه وخت مونږ په پابندۍ سره وکي وصامت شهرها او د رمضان المبارک روزي هغه ونیسي هغه نه پریدي واطاعت بعلها دریم کار دی چې د خپل خاون اطاعت کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دغه زنانه به داخليږي جنت ته د هرې دروازې د جنت نه ته دروازې دي کومې دروازې نشي دا غواړي هغه به داخليږي سبحان الله پنځه وخت فرض مونږ کول د روزي نیول د رمضان المبارک او د خپل خاون اطاعت کول د کومې دروازې د جنت اتو دروازو کې د کومې نشي داخليږي تا ته الله اختیار درکې لګ اعمال آسان اعمال او دومره غټه بدله د دې وجنه ډېر احتیاط کول پکار دي چې انسان په دنیا کې ډېر اعمال وکړي ډېره بزرګي وکړي او خاوند ناراضي د خزو حقوق مونږ بار بار ویلي دي لیکن د خلکو حقوق هغه مونږ نه ویلي په دې وجه مختصر اشاره دې ته وکړه د دې سره دا خبره مو واورئ ام دغه حقوق زنانم په دي خلکو باندې لري ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
اغیلا ډوډۍ ورکول اغیلا جامې کول اغیلا کور آبادول اغه ته تکلیف نه ورکول داغه د وسنه اضافه کار باغې باندې نه کول دین ته غفر وصل اغه مقور کول به چې دا خاون وکي الله جل جلاله دې فدی خبر باندې موږ او تاسو عمل کولو توفیق راکړي